د نیالګیو د کینولو په دوام دا ځل د سولې په نوم بڼ په 4 جریبه ځمکه کې جوړیږي. د سولې په نوم دا بڼ به له شاوخوا 1200 بېلابېل میوه لرونکو نیالګیو جوړ شي چې راتلونکی کال به حاصل هم ورکړي. نن په 4 جریبه ځمکه کې د میوه لرونکو ونو یو باغ چې د سولې بڼ نومیږي هغه مو ګټې اخیستنې ته وسپاره. په دغه باغ باندې او همدارنګه د ونو او د نیالګیو د کینولو هغه پروګرام موږ تقریبا له 1 میاشتې راهیسې پیل کړی دی او په ټول خوست کې مدني ټولنې، خوستوال، دولتي سکتور، خصوصي سکتور او همدارنګه ژورنالیستان زموږ خویندې په ټول خوست کې به سږ کال تقریبا د 201,000 نه زیات مثمري او غیر مثمري ونې کینوي. دغه بڼ ته راغلي کسان وایي چې د ونې کینول او د باغونو جوړول د یوې سیمې په سمسورتیا او د هوا په پاکوالي کې مهم رول لري. دا چې اوس ونې زیاتې خلک نه وي په ثمرای پیدل دي، په ګاټې پیدل دي. سابقا دومره خلک نه پیدل، کوکې به نولی توت سنځله به کینول، میوهدوره ونه به نه وه. اوس په خلک هر څوک میوهدوره ونه کینوي چې ډېر کم ځای ولري. نو دغه خلک څومره د رسنیو له لارې تشویق شي، نوری دغه ته پوهه ورشي، هغوی ته سیمینارونه ورته دایر شي، نو دوی به د نه پوهه زیاته پیدا کړي. ټیلو د 3 کلۍ نه د همدغه فعالیت په کور اچولی دی. په مختلفو ولسوالۍ کې 560 بیغونه په همدغه قسم کې په نیم جرب او د 1 جرب په مساحت ځمکه کې جوړه کړي دي. هغه د دې په خاطر چې د خلکو په اقتصاد په ژوند کې یو پرمختګ راشي. د ویلو دا چې د ښاروالۍ ولایتي دره له لورې به په دغه ولایت کې څه کم 3 لکه تازه نیالګي کینول شي چې شاوخوا 12 زره د زرغون خوست نیالګیو کینولو په 3 ورځنۍ ملا کې کینول شول.